پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د چا یو حاجتی او دا ذکر پکی اوئی او دا اللہ نے اغواڑی یا مصیبتی یا غمی او دی غواړي چې الله یې لري کی او دا ذکر پکې ووایي رب العالمین د دې غم ختموي دا مصیبت لري کی د دې حاجت پوره کوي یوازې صرف دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نه داسې یو دوه مخه دعا ده چې یو سړی چې ما ته یادېږي نه که ته صرف دا وایې د مصیبت په وخت کې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بس دا کافي ده اللہ تا پتہ لے چستا کم مصیبت تے او تسویل غواری اللہ تا صرف دقا پریاد و تکو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او دا پا آغا وقت کی یونس علیہ السلام ویلے ہو چی دا یعنی دوتو سا امید ظاہری چی حالاتو تو گوری سا امید خونا ہو دا مئی خیرتے اسرائے لارشی بلی کی پاتی سشو امید دا غتر لے شوید اللہ سراؤ او دا سی رب سر رابطه وساتله چې هغه هر قسمه لار پیدا کولی شي ستا د بچ کولو دپاره ګورې نه موسی علیه السلام له لار په دریاب کې وویسته ویستې و که نه وویسته هغه لارې وله ویسته او ګورې نه د موسی علیه السلام په هغه صندوق کې څنګه حفاظت کړه او ګورې نه ابراهیم علیه السلام له ګرم اور یخ کړی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا غار کے سنگ ساتلو او بیدی سے راجا نو کم رب چی دا کارونا کولی شی نو ستا دا معمولی مصیبت او غم لری کول آگا تا سگران خون نیتی